د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حینا په خدای قسم چې یو حین به در سره خبرې نکوم. حین دا حین لفظ قرآن کې ډېر ځای کې راغلی. سورځې تیرې شوې سړی خپېمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به زه خبرې څنګه نه کوم. نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې دی د خپل دوست سره د خبرو نه. څنګه قسم دی خوړلې چې والله لا اکلم معك حین، یو حین به در سره خبرې نه کوم. نو صدیق او زه څه چلو کوم؟ ورته وی چې 40 کاله به ور سره خبرې نه کوي. بیا کوا سړی وی واه زه یو ورځ نشم ټینګې دی هغه سره د خبرو نه کولو. او صدیق اکبر وی چې 40 کاله به ور سره خبرې. اسې وایم چې دې ته سوچ وکړئ چې یو سړی دې قسم خوري، اوس پیمانه دی نو د قسم علاج لټي، په علاج پسې ګرځي چې ګناهګارم نشما او دا کار اوس خو د پښتنو په دې خوله کې هغه ګلې شوی دی قسم. خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای وویو، په خدای مې دې قسمیو، د خدای په ذات مې دې قسمیو، په قرآن مې دې قسمیو، په پیغمبر مې دې قسمیو، په تاکال صاحب مې دې قسمیو، په بابا صاحب مې دې قسمیو. اوس خو د پښتون خوله نه ده، ډیران دی. مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنئ؟ دا تاسو د کوم ملک خلک زما مخې ته کېنئ؟ خدای خبر چې دا جمی کې به پخوا دی وخو کې خلک د جماعتونو کې واخه اچول، نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو. هغه تور ګونګټ داسې شی دی چې لاس ولا وروړي نو پوسکی اچوي، چې ګوتې دې ورپورې ولګي نو ګونګټ پوسکی اچوي. هغه ګوتې ته بیا سپېږمو ته کا نو منډه به ووایه د ډېر څښا بوی نه. نو مونږ هغه تور ګونګټان خو چې ګوتې راوړي پوسکی اچوو، چې خبره کوو کنزل به کوو، که خبره کوو بکواس به کوو، خبره کوو قسم به خورو. ته نن وګوره دنیا طلاقیان دي، دنیا طلاقیان. خبرې د پاسه وایي چې ښځه به په 3 کاڼي طلاقه ساتم، خبرې د پاسه وایي. نو د 3 کاڼي طلاق دا معنا ده چې دا ښځه په ده داسې حرامه شوه لکه مور او خور په ده حرامه. دا به اله په ده روا کېږي چې دا ښځه بل میړه وکړي او ور سره شپه تېره کړي، ای بیا طلاقه کړي، بیا 3 میاشتې عدت تېر شي، هغې نه بعد به ده ته روا کړي. خبرې د پاسه دا د طلاقي 3 کاڼي طلاقه ساتم، ښځه به راباندې طلاق کوي. دنیا ما له راشي، ما خیال دی ورځ بیا ورته داسې کیس راځي جی په غوسه کې وما او بلکل پوه نه شوما او جی ډېر په غوسه کې وما او بس خولې نه مې ووته یو 2 3 خو جی بل ورسره یو بل حرامي ځان سره را روان کړي. نا ورسره چې جی غوسه کې بلکل دماغ کار نه کولو. نو ما ورته وی چې په ایمان ووایه چې طلاق سړی په غوسه کې ښځې له ورکوي او که په رضا سړی ورکوي. زه تاسو ووایئ اوس خپله ښځه په رضا څوک پرېږدي، خو غوسه شي نو ورکوي طلاق. وایي جینو ډېر په غوسه و مال ډېرې کور وران شو، که خیر بیړي غرقه ده، اوس نه کېږي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې قسم یې خوړلی دی د ایمان ته ګوره، قسم یې خوړلی دی اوس علاج لټوي. حکیمانو طبیبانو پسې ګرځي چې علاج به څه. نو صدیق اکبر ته علاج ته راغی، هغه ورته وی چې ته ورسره 40 کاله خبرې مه کوه. راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، یا شیخ حلقتو غر کې ما دوست مې و، هغه نه مې قسم خوړلی چې لا اکلم معک حینا، یو حین به در سره خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه پورې ور سره مه کوه، بیا کوه. هغه وی چې مړ شم بیا څه کوم؟ وی بس تر مرګه به ور سره خبرې نه کوم. سړی نور غم زده شو، چې نور غم زده شو راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې دا مسله پیښه ده. ابو بکر صدیق ته ورغم دای ویلې، عثمان ذی النورین ته ورلم دای ویلې، اوس تا ترالم
حضرت عمر ورته فرمایل چې حین نه دې قسم خوړلې دی وی چې او جی حین ویل ځه تر ماښامه ور سره خبرې مه کوه بیا کوه. سړی خو ډېر خوشحال شو. خوړه کې وله راله چې راشه څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه که د دې ماښام نم لږه را لنډه شي خبره. تاسو خیال راغی ماښام نم را مخکې شي. د رحمان بابا خبره وه چې جړلې چا ورته ویل وبه ګورې دوست یې جاړې ورپسې ولې کال پس خو به یې وګورې. نو هغه ورته وایي چې زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړما زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړما چې د عمر بقا نه وینم تر کاله زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړم چې د عمر بقا نه وینم تر کاله تلوار ځکه کومه چې تل کاله پورې به ژوندی سوکي. په دې خبره پوه شوئ؟ زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړما چې د عمر بقا نه وینم تر کاله. عاشق سړی چې وي هغه چرته فراق د محبوب چې دی هغه ګواره کولی شي. یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې. چرته د یو ملا مسله یې واورېده چې د مرګ نه رستو په قبر کې به سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي. هغه ویل ها وی سړی چې مړ شي نو په قبر کې په ړومبی ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی کېږي. نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا مې اورېدلي چې په قبر کې جناب محمد رسول الله به ښودلی کېږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راوله چې زه مړ شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم. مرګ غواړي چې یا الله زر میں مړ. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. اس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته ښودلی کېږي. که سړی نیک ویم ورته به ښودلی کېږي او که سړی بد ویم ورته به ښودلی کېږي. ګوري به هر سړی خو سوال به ورسره دی چې ملایکې به ورته ووایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیه د دې هستی متعلق دی په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دی به څه وایي وایي بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی ده چې ما په دنیا کې په ایمان راوړی. ملایکې به ورته وایي چې او نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلته مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به هم داسې جواب راکړې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټایم به چې مونځ کوم. ملایکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغه چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت. داسې به مي او داسې خلق به مي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هستی متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی های په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنم. څه حال به دي څه حال به جوړ شي.
ملائکه به ورته وی بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړی متعلق د دنیا کې ساقي دوا دے بیا ورته وی ها لا ادري ها معنا آئے ہائے زخو اللہ کدا پیج نو ملائکه به ورته وی چو پلیت او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې جواب کوې نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان نو عرض مې داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق و حال بی کر چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي داغه د سنت او خیال ساتلې وي داغه سنت ژوندۍ کړي سردار کونین فرمای چې چا زما د فتنې په زمانہ کې یو سنت ژوندې کو یو سنت نو د یو سنت د ژوندۍ کولو په بدل کې با الله دې سړی ته د سلو شهیدانو ثواب ورکړي د سنت سال دی د فرض سال دی په پاکستان کې وګوره د فرض سال سنت خو پرې ده نن په جنگ اخبار کې وګورئ د علماو بیان دی چې خزا بسړی سره یو ځای سبق نه وای مخلوط تعلیم چې چاته وای خزه به مخلوط تعلیم سړو سره یو ځای نه کوي د خزو بزان له سبق وی ځان له استادانه به خزه به دویمه دا چې خزه به د کرکټ او د هاکی میچونه نه کوي نن په اسلام آباد شریف کې تاسو ټول وای اسلام آباد شریف اسلام آباد په اسلام آباد کې د جنکو اولمپک کھیل شروع دی جنکای پکې اکی میچونه کوي نو پاغه باندې او دو درې علماء بیان راغله دي چې بای دا لعنت چه ده غیر ملکونه هم په ټي وي باندې ګوري نو مسلمانه جنای او دا کی میچ کول او دا کای د میچ سره کا ګوخ یعنی هغه حرکات سکنات تاسو پوهیږئ نو لاندې په د دوو خزو بیانونه راغلي دي دوه قسمه خزو یو د پیپل پارټي د خزو بیان دی او یو د اصغر خان ایر مارشل صاحب د تحریک استقلال د خزو بیان ایر مارشلم مونږ د پاره دنیا ټیپر کولا تحریک استقلال پارټي جوړه کړې و چې حکومت ایر مارشل جوړ کړو نو ټته نه کولو چې ایر مارشل نه لری شونو د تیل مالګي دکان یې وستو بس سیاست خو آسان شی دی خو هر شی آسان یو پیری ډیر آسان شی دی پیری بس خو یو کوټړای کې کېنا او دو درې بڑی سی پیدا کا اغي بغرزي چرا شیرورا د رحمتونو باران دل تکې دی او سه بدا ورسته مبارک بیا په شعر لیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تا شعر لیکلی چې تو آشه کہ کنی رت قضاء مبرم را وی تا اغا بادشاہی چی تقدیر مبرم ہم رد کئے پا تقدیر مبرم چی سو کافری پا تقدیر مبرم ابو جہل کافرو دا پیغمبر کوششونم کرے ہو نو پا تقدیر مبرم چی سو کافر اس مبرم تاسو سپے جنہی یاد سخوا سے دیوال لڈول کے وال دی نو پا تقدیر مبرم چی سو کافری اغا دا پیغمبر کوششونم نو مسلمان کرے نو دائی لکلی بل دوی نه دا تاسو کا چې دا لفظ عرس معنا څه ده عرس څه ته وایي عرس په عربي کې عروسی واده ته وایي نو مړی واده کوي وایي خدای مرکه تاسو هم ډېرو رسونو ته تللی دا پس خوردې به موالي راوالي بیا د مړو په قبرونو باندې میلې جوړول دا نن د پلانی بابا میله ده نن د پلانی بابا میله ده نن د پلانی بابا میله ده میلې جوړول تاسو په ایمان وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت زیارت او اوچت قبر بچرته پیدا بشي
داغه نه لوی ولی به چرته پیدا شي، داغه نه لوی پیغمبر به چرته پیدا شي، داغه نه د خدای لوی دوست به چرته پیدا شي. هغه ویلی دي چې صحابه خبردار لا تتخذوا قبری عیدا، چې زما د مرګ نه رستو زما په قبر میلې جوړې نه کوي، زما په قبر میلې جوړې نه کوي. قبرونه د میلو او د دوپړو د باجو ځای نه دی. بیګا دلته ښار کې اورس شوی، بخاري صاحب دی که آسان چل دی، څوک بخاري دی، څوک رضوي دی، څوک نقوي دی، څوک هاشمي دی، څوک قریشي صاحب دی. او چې چا نه نسب ورک شي څه شی شي نو قریشي صاحب دی. لکه ته د کوم دی قریشي صاحب؟ قریش په دې کابل کې یو کلی دی د قصابانو دی که د چا دی؟ چې هلته نه راشي دلته قریشي صاحب شي. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ. بنده عشق شدی ترک نسب کل جامی، بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست. وی بنده د عشق شوی نسب دی پریگ دے جامی، زکه چې د عشق پلار کې پلانې زوی د پلانیت شنه. وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. چش پہلے د قیامت پکوالے شي نسب بکارآمد نہیں، او نہ په قیامت کې بیا د نسب پختنه کی. نو دا آسان کار دی، او جاہلان بډیر پیدا کی، مریدان بم پیدا کی. حضرت رحمت الله علیه، حضرت رحمت الله او دې مرید خرته دومره پته نشته چې ژوندي ته رحمت الله علیه نه وای. دلته موږ سره یو دی حضرت، داغه مریدان چې راشي نو کې چرانه به تو حضرت رحمت الله علیه نا مولا چرګ خوندې خو ځان نه جوړ کړی، او دومره نه پوهیږي چې رحمت الله علیه چې دی دا مړی ته ویلی شي، ژوندي ته رحمت الله علیه نه وای. حضرت رحمت الله علیه نو صاحبه چې پیر شوی هره بلا به دې ورکه شي. حضرت بم شي، خواجه صاحب بم شي، چشتی صاحب بم شي، غوندې په قهر باخته صاحب، ښځې به تاله کنځل کوي، سړي به تاله کنځل کوي. اوس دغه دلګان چې د چا لوړې اولمپک کھیلونه کوي، دا دلګان چې دا زما کیسټ واوري، دا دلګان دا د سور بچي چې دا واوري ماله به کنځل کوي که نه به کوي؟ دا د رزیل بچي چې د چا لونه دا کی میچونه کوي، دا د ذلیل بچي دا به ماله کنځل کوي که نه کوي؟ اوس پیری خو آسان شی دی، خو چې چرته کېنې که ورته وایي چې جي زه لږ په خرس ورېږم نو دعا به وکړي چې خدای په خیر پې ورسور کړي. پیری خو آسان شی دی. اوس که بیجګر مولا لا ورشي چې هلکه زه لور کالج کې کېنم زه به ورته حرام قطعي، په کالجونو یونیورسټو کې د جنکو سبق ویل حرام قطعي. او بیا په دې زمانه کې دا څومره چې بار ګرځي دوی ځان له خپله میړه په خپله خوښوي. پخوا خو به تاسو ورکولې که نه، تاسو به وله خوښو، تاسو خیال راغلی. نو عرض میں دا عزیزانو چې دا آسان کار دی. سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې جی مسئلې تپوس، دوست مې دی، قسم مې ته خوړلی دی، او دا واورئ که بې نظیره خدای ورکه نه کړه د دې ملک نه، او ستاسو د زړو ښځو حکي میچ شروع نه کړو راشي په مخ کې، که دا ښځه وه ستاسو دا زړی نه دي، دی له بم جانګي جوړوئ او سټیډیمونه ورته جوړ کړي دي. یو په صدر کې دی، یو سټیډیم کمی او کروڑونه اربونه روپۍ پې ولګولې په شامي روډ باندې ویې لګولې که نه؟ هغه ورځ افتتاح کولو لا بې نظیره راغلې وه، نو زمونږ د خټکو بزرګان چې وه ورته ګډ شو، خټک ډانس یې ورته وکړو. په شرمونه وشرمېږي. پښتنو خدایم لکۍ وکړه، خدایم خړتمونه وکړه، خدایم په سلور بولي که. شرمېدلو بادشاهان چې چرته لاړ شي خلک ورته کارخانې ښیي، ضروریات ورته پیش کوي، اوږې ور پیش کی، تږي ور پیش کی، یتیمان ور پیش کی، ورته ولاړ وی چې تا د وعده کړې وه چې د غربت خاتمه به کوم، اوس چینی په لارۍ کې ګرځې او د امریکې سره دې پکې اچولې ده، ستا په ملک کې دا غربت خاتمه وه. دا ورته ویل پکارو او که دې دله قوم ته ورته ګډېده پکار. نو د ملیشې جرنیل چې دی
یو میاشتې خلق ټرین کول په ګډا باندې چې تاسو هسې نه چې هغه وخت کې په ګډا کې خپه چرته غلطه نه دا ستاسو ملک دی نو که خدای دې په خیر لري دغه جینۍ انشاءالله دې زړو لبم جانګي جوړوي